دي دا صیفیان متصوفه دي ډاګی بابا جی رحمه الله ورته متصوفه وایي صیفیان دي قسم وکړي چې ډاګی بابا د دوی خلاف وکنه ډاګی بابا جی رحمه الله زمونږ استاد دی اول د سیف الرحمن پیر صاحب مریدو یو څو ورځې مریدو چې بیا د حالات ولیدل نو بیا به فرمایل چې ما د سره اقاله کړې ده او سخت خلاف نو ډاګی بابا چې کوم صیفیت پریښی دی نو تاسو دا چړیان مړیانې ولې نه پرېږدئ ډاګی بابا ورته متصوفه په غلطه وایي عبدالعلي دیوبندي د افغانستان د اسلامي امارت مفتی اعظم دی هغه ورته زنادقه مرتدین او واجب القتل وایي د صیفیانو ته مفتی فرید رحمه الله ورته متصوفه په غلطه وایي شیخ حسن جان شهید رحمه الله صیفیانو ته غلط وایي بدعتیان ورته وایي د اکوړي مشایخ ورته غلط وایي د سرحد د مدرسې مشایخ ورته غلط وایي د دیوبند ټول اکابر د پنجاب ټول مستند مدرسې ورته په غلطه وایي د کراچۍ ټول مستند مدرسې صیفیانو ته بدعتیان وایي چیلنج ورکوم صیفیانو ته د یوې مستند مدرسې نه خپل تایید راوړئ زه در سره منم د یوې مدرسې نه نو چې یو مدرسه ستاسو تایید نه کوي نو د متصوفه اخر ښکارونه خو نه لري که نه متصوفه نو څوک شو متصوفه خو څوک پخپله نه وایي چې زه د متصوفه ونه متصوفه هغوی چې د اکابر ورته متصوفه په غلطه وایي دا ټول مستند مدارس تاسو ته غلط